بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ مس ورډ ته. ګوره تاسو چې کله ورډ خلاص دی ستاسو یو سپاره سیري دې ته شوی ټمپلیټ وایي. دا ټمپلیټونه چې ځینې جوړ شوي دي وګوره دې څخه هم تاسو استفاده کولی شئ. کلیک باندې کوس مثلا کلنی ریپورټ یعنی ول ریپورټ دې څخه استفاده کولی شئ. صرف خپل معلومات راشي نور ایډیټ کړئ شو جوړ دي. بلکې ته چیرې ځه چیرې ته وایې چې زه د انټرنیټ څخه راغلم نو بیا انټرنیټ باید موجود وي آنلاین دا کار کولی شئ. سیرې بیا به دلته به کلیک کوئ سرچ فار آنلاین ټمپلیټس. دلته به کلیک کوئ مثلا سرټیفیکیټ دی هم په دا ورډ کې جوړېږي. دلته به تاسو سرچ کوئ بیا جوړولی شئ. او که دې څخه استفاده کم استفاده کولی شئ. صحیح نو اوس موږ څه کوو بلینک ډاکومنټ شی نه وي پکښې موږ خپل لیکنه پکښې کوو. اول خو دا چې کله تاسو دلته لیکنه کوئ چې باید د یو فارمول څخه استفاده. اوس که زه راځم دغسې یا داسې لیکنه کوم یا متن لیکم خو وخت ډېر نیسي. د هغې څه تمرین لپاره که غواړئ تاسې لیکنه فارمول لري دې فارمول څخه به استفاده کوئ. مساوي رینټ کوس شروع دلته تر نظر 999 پاراګراف پورې ورکولی شئ. صحیح دی. او زه راځم ورته هم نه پاراګراف راکړه بېرته به کوس باندې کې انټر ووایو. ګورې پاراګراف پېژنئ چې کله دې انټر ولې بس پاراګراف نومې کېږي. اوس وګوره دا یو پاراګراف دا بل پاراګراف دا بل پاراګراف دا بل دې طریقه باندې. اوس دا پاراګراف څو لیکي دی 3 لیکي دی نه. زه ورته هم څنګه وکړم مساوي رینټ کوس شروع 3 پاراګراف راکړه چې هر پاراګراف 15 لیکي. په کاونټ په زور کې کوس باندې کې انټر وای. اوس څو لیکي دي 3 پاراګراف راکړه 15 لیکي یعنی معلومات لږ ورته ډېر. اوس دا خو دا فارمولو بل ورډ چې موږ کله خلاص کړي. اوس وګوره دې ته به مینیو وایي. دا فایل مینیو د هوم مینیو ټاب یا مینیو صحیح که سره جمع کوم مینیوز یا ټابز دا مینیو وي دي چې دې مینیو دې اوس سره دغه ساحه چې ده دې ته کویک اکسس ایریا وایي یعنې چې ژر لاسرسی ورته ودرول چې ګوره کسټمایز کویک اکسس ټول بار سیریا ایریا ساحه یو کویک اکسس خو په دې ورته وایي چې ته ژر لاسرسی ورته کولی شې. اوس معلومات ثبتې د دې لارې چې ثبتولی شې دلته چې کلیک وکړې که ته راسې فایل باندې کلیک وکړې بیا سیو ته راسې بیا ډیسکټاپ باندې ښایي څونه وخت نیسي نه. نو دې ته په دې کویک اکسس وایي. او کسټمایز دې ته وایي کسټمایز خپل په خوښه ته جوړولی شې. مثلا ته غواړې دلته زه کلیک وکړم که ته راسې اوس فایل ته راسې په نیو باندې کلیک وکړې نوی صفحه راوړي ډېر وخت نیسي. اوس دلته کلیک وکړې ته وایي دلته ځان سره اضافه کوم وایي صرف نیو اضافه کړه. اوس راسې په دې باندې کلیک وکړه اوس دې هغه نوې صفحه ده څونه کار لري. صحیح دې ته بیا کسټمایز وایي. د هغې سره راځه دلته بیا لرو ډاکومنټ ټایټل دې ته بیا چې شوی دغه ډاکومنټ عنوان. اوس دا معلومات موږ نه ثبت کړي ډاکومنټ یې ورکړی. که زه دا معلومات ثبت کړم باره چې هغه نوم موږ هلته ورکړو نه دا هر شي چې موږ ثبتو خو یو نوم ورکړو. زه دا لیکنې ته نوم ورکوم باره به دغه ټایټل چیرې راشي ډاکومنټ 1 پر ځای به راشي. اوس وګوره دغه ټایټل او سیو اوس وګوره هغه راغلی که نه هغه یې نه وانیسو. بل لرو دې ته بیا رایبن وایي. رایبن ډسپلی اپشن. ګوره رایبن چې ته وایي هم چې تاسې کله رالاست دغه یوه ته کمانډ وایي. دا دی یا دا یوه دانه ته کمانډ وایي. که چېرې دا دوه دانې بیا کمانډونه خپل چې دا کمانډونه پکښې دې ته بیا رایبن وایي. دا بټاوې نه دې ځای څخه بیا د دې ځای پورې دې ته چې شوی دا کرسه رایبن. نو اوس دغه رایبن ډسپلی اپشن د رایبن د ښکاره کېدلو یا څرګندېدلو چې شي اپشن دلته چې تاسې کله کلیک وکړه په اوس حالات کې څه وایي شو ټیپز اینډ کمانډز. تا ته هم ټیپ ښولي دې هم یې کمانډونه څه ښولي. ورته هم څنګه وکړه شو ټیپز یوازې منیو یا ټیپ راته ورشي دې باندې کلیک وکړه. اوس یوازې منیو دې کړل ته وایه چې نور شیان نشته هغه چې کله کلیک وکړې تا ته خلاصي. اوس مثلا ستا دا به کار شو ودې کار دې کړل چې دې کلیک وکړې هغه منیو پټېږي. صحیح شو. بل ورته هم اټو هایډ رایبن اتومات پټوه دې باندې چې کله کلیک وکړه اوس شی لا نشته. چې کله ستا منیو په کار دلته مازې کلیک وکړه منیو رایبن ستا که نشته چې کار ځینې وار سمه دې کلیک وکړې دې اتومات پټېږي. دا بل حالت دی اټو هایډ رایبن 3 حالت لري. نو بېرته پخوانی حالت ته غوښتې بیا به راسي ته به شو ټیپز اینډ کمانډز. صحیح شو. بل نو دې بیا کیپشن بټن وایي. منیمایز پټول داسې پټېږي
تړل کېږي نه. او بل دا بټن د دوی وظیفې لري. اوس چې دی ریسټور ډاون دی وظیفه دې ته ریسټور ډاون دا غواړي. او بل مکسیمایز به په ټول څه باندې ښودل صحیح شو. او کلوز تاسو په چې کېږي تړل کېږي. بل نور د هغه څخه وروسته دا تاسو پین چې شو ته خطکش دې ته هوریزونټل رولر وایي او پکې خطکش دې ته بیا ورټیکل رولر وایي عمودي خطکش. دا چې په استفاده کېږي بیا تاسو کله وایاست چې کله یو شی راوړی په 2 انچ 1 انچ په اندازه بیا د خطکش څخه استفاده صحیح. دې ته بیا سکرول بار وایي یا سکرول ورته وایي صحیح. سکرول دغه ته چې مثلا معلومات چې ډېر بیا د سکرول پیدا کېږي چې وا صفحه یې وګوره که زه صفحه کوچنۍ کړم بیا سکرول ورکوي زه ټول صفحه ووینم. اوس سکرول شته یا موږ ضرورت نه ورته لرو چې لاندې ولاړ شو. او که چېرې دا معلومات ما رانږدې کړي مثلا 2 مې نږدې کړل نو اوس بیا ضرورت شته چې زه لوړ ولاړ شم سکرول اتومات څخه پیدا کېږي. دې ته ورټیکل سکرول وایي عمودي سکرول. او لاندې دلته بیا راځي لکه خطکش هغه ته بیا هورزنټل سکرول وایي. نو زه چې کله دا لیکنه رانږدې کړم بیا هغه سکرول پیدا کېږي. که لرې کوم خو نه پیدا کېږي ضرورت یې نشته چې زه داسې ولاړ شم دا لیکنه یې هغه لیکنه وګورم. چې کله ډېر نږدې کړم اوس نو هغه لیکنه زه نه وینم هاخواته چې بیا دلته ګورم هورزنټل سکرول پیدا شو کنه او اوس دا لیکنه ته کتلی شي که نه شي ګوره دې لارې داسې پاتې کېږي. که بېرته یادې هلته وړاندې بس زوم 100% 98 یا 100 لږ چې اندازه ورته غټ کړي 100% اوس داسې شو. بل لرو دا لیکنه چې ته کله لیکې دا په کوم ویو کې تاسو ښکاره شي. دا اوس نورمال ویو دی چې موږ کله لیکنه کوو دې حالت دی صحیح دی. ورته هم دا په کوم حالت کې راته ورشه ریډ موډ هغه ته چې ته کله یو لیکنه یو کتاب تا خلاص کړی دی غواړې ویل بیا به ریډ موډ باندې کلیک کوې. اوس راز دا لیکنه معلومېږي که نه اوس خو لیکنه لږ ویو بل صفت نه د بل تر رسم یو څه به لیکنه زیات شو که نه شو. او اوس ته دا لیکنه غواړې چې ویې ګورې بیا هلته کلیک وکړه ریډ موډ. او اوس راسه لکه کتاب داسې ته شول نه اړوه صحیح شو. دې ته ریډ موډ وایي. که بېرته هغه حالت ته دلته د دې لارې هم خلاصي ایډیټ ډاکومنټ بېرته هغه حالت ته راغلی. بل لرو ویب لیاوټ بیا دې ته د لیکنه ته غواړي چې ویو ته شیر کړي مثلا ګوګل دی یا بل ویب سایټ ته لري هغه ته او آنلاین نو هغه په کوم ډول تاسو ښکاره شي په دا ډول ښکاره کېږي. نو لیکنه چې پورته کړي په کوم ډول ښکاره شي نو هغه دا بیا د ویب لیاوټ ډول دی په دا ډول بیا پرې ښکاره کېږي. نو زه اوس راځم دا ډول انتخاب دا خو دا اوس راځو اول موږ سره فایل وینو شو کېږي. فایل وینو باندې تاسو کله کلیک وکړئ اول نورو انفو صحیح دی انفو یا انفورمیشن معلومات. زه راځم پر ایډیټ پروټیکټ ډاکومنټ باندې کلیک کوم. ما لیکنه کړې ده اوس غواړم چې پاسورډ واچوم کولف واچوم څوک بیا تغیر وکړي راولي. نو دا خپل ډولونه لري چې دا غیر ډولونه دي. اول نورو مارک از پینل د مارک از پینل دنده دا ده چې دغه لیکن صرف د مارک په ډول چې کې په نشه کې مثلا ته یو شی په نشه کې دغه ته مارک از پینل وایي. نو دا چې تا کله په نشه کړل اوس وګوره په نشه شوی ده خو په دې کار یو تغیر راویستلی چې سم زه بل تاسو چې ورشم اټو هاید د رایبن نه دلته به راسو شو ټیپز اینډ کمانډ. اوس ټوله کمانډونه غیر فعاله دي که نه یو پاین چې فعاله دی هغه خو صرف یو لغات مې دا کول دا خو په لیکنه کې تغیر نه دی صحیح دی. تغیر دا دی چې رنګ ور بدل کړي لغات یې ډیلیټ کړي بل لغات اضافه کړي دغه ته وایي. نو اوس نه لیکنه کېږي او نه تغیر راځي په دې کې یا لیکنه ډیلیټېږي نه صحیح دی. ورته هم څنګه وکړم په دې کې که زه غواړم تغیر راولم نو ایډیټ ان یو باندې کلیک کوې بېرته تغیر راویستلی شي. خو دا مارک از پینل وګوره په نشه سوی دی که نه دی. ما صرف تا ته خبر درکړم another has marked this document as a final to discourage editing. یو لیکوال دا مارک از پینل کړی ده تر څو نور تغیرات څخه چې شي مخنیوی وکړي یا منع کړي. که تا چې پروا نه کړي ایډیټ ان وي دې باندې کلیک وکړه بېرته ټول شیان فعال شي. کولی شي لیکنه ډیلیټ هم کړي اضافه هم کړي وران شي. دا پروټیکټ نه شو خو بلکې یو ډول یې دی صحیح دی. بل راز دلته کلیک کوم مارک از پینل باندې کلیک کوم انکریپټ وذ پاسورډ پروټیکټ دیس ډاکومنټ. دې باندې چې کله کلیک وکړې پاسورډ راچول نه لکه تلفون چې پاسورډ راچول دا لیکن ته پاسورډ راچول. زه راځم دې لیکن ته پاسورډ راچوم. اوس دا لیکن چې تاسو کله پاسورډ راچوئ لیکنه به کلوز کړئ ثبت پې کړئ.
اوس لیکنه چې سواله ثبت شول دلته به راځه لیکنه به خلاص دلته به راسي ډاکومنټ دا لیکنه خو نو ډیسکټاپ وګورو دا لیکنه چې خلاص کیږي او پاسورډ لري په غلط پاسورډ نه خلاصيږي دا لیکنه ته یو چاته ورکړي مثلا بل څوک غواړي دا لیکنه وګوري پاسورډ غلط ورکړي خو نور ته خلاصيږي ګوره سوای د پاسورډ از انکریکټ پاسورډ غلط نو نس خلاصوي کته غواړي چې خلاص کې خو سي پاسورډ کې دا لیکنه ته خلاصيږي صحیح دی خدام صحیح ډول نه دی په دې خاطر اوس کته وایي چې لیکنه یو چاته ورکړي هغه تغیر پرشانه صرف د لیکنه وایي بیا خو د دې څخه استفاده نشي کولی که پاسورډ خلاص کړي نو بیرته تغیر وشي نو ته وایي چې بل ډول پاسورډ وکړم بیا بل تراسه بل وکړم دلته به کلیک وکړې دا پاسورډ به ایسته کې انکریپټډ پاسورډ دا به پاکې دا به وکړي پاسورډ ایسته څه کوم دلته کلیک کوم او تام بل څنګه وکړه ریسټارټ ایډیټینګ پر ایډیټ یا پر تغییر اوسر باندې تغیرات محدودول سره تغیرات بندیز لګول تاسو پر اصل میټ پرمیټینګ پر سلیکشن اور سټایلز دا ور سره انتخاب کړئ بل allow only this type of editing in this document دا ور سره انتخاب کړئ وګور دا ډولونه دي ټیک چینج تاسو واس کمنټ هم واس تاسو نه دی فیلینګ فورم هم واس تاسو به کومه انتخاب نو چینج ریډ اونلی یوازې ویل نو تغیرات سپیشلیست دوباره به راځي دلته به یې سٹارټ انفورسینګ پروټیکشن باندې وکړئ اوس تاسو پاسورډ غواړئ پاسورډ ورته ورکړئ اول تاسو خوښه دوم پاسورډ بیرته هغه پاسورډ ورکړئ سید کړه هغه سره پارت لودي بیا پاسورډ کار نه کیدا وو کې اوس دا پروټیکټ سول راځو دا لیکنه ثبتو اوس راځم دا لیکنه خلاصو دا تاسو کوم ورته وایي ایډیټ ډاکومنټ اوس وګوره ټول شان غیر فعال دي کنه زرازم دا لیکنه ریلیټون دسته یو ریسټریکټ ایډیټینګ راوي کنه ترانه ورته باندې بندیز لګیدل your permissions this document is protected from unintentional editing you may only view this region وای دا چې د څه ده پروټیکټ سوي ده خوندي سوي ده دا صرف د ساعت کول چې وی هغه څه شي سره اگر راځي باندې کلیک کړئ سټاپ پروټیکشن نور دا باندې زیست څه وایي نو غلط پاسورډ ورکړئ نو خبره کار نه کوي دا د پاسورډ ریزن کریکټ او کسي پاسورډ خطا ته مې دا لیکن کې چاته کې بیا غلطه نه شي اخو دا کلیک کړئ کته ورته چې پاسورډ یې ستکه صحیح پاسورډ ورکړئ انټر وای نو ټول شامل باندې صحیح سو دا صحیح ډول بل لازم دا کلیک کو ریسټریکټ اکسس دا به دا کار کول په آنلاین او د لیکنه ته شیره ویبته صحیح نو ته غواړې دا باندې زو باندې ولګې ګوره grant people access will removing their ability to edit copy or print په دا شان باندې لګوس لکه دا باندې د آنلاین دا کار صحیح بل ورو اډ ډیجیټل سیګنیچر د دې لارې به څه کول سي امضا راوړل صحیح آنلاین د چا امضا راوړل دیوان که زه کلیک وکم خو دا آوټلوک ته ځي مونږ انټرنیټ نه لرو صحیح ګیټا ډیجیټل آی ډي دیوان چې کلیک وکړه ګوره ماته چې خلاص کړي براوزر را خلاص کړي نو زه ته څنګه وکړه دا کار به تاسو ته اپلای نو صحیح دا تاسو د چا امضای واړې دلته راوړئ نو څنګه راوړئ نو بل ته کلیک وکړه دا به ایسته کې او ستراس د دوري په پای کې زوړم چې رام دلته په انټرو دلته په کلیک وکړه را به سي ریزلټ ته ورته ځلا درس به موږ وایو سیګنیچر لاین ویني دی باندې په کلیک وکړه او ستراس دیس سنگر فار ایگزامپل جون دا امضا چې کې د دنوم چیش دی زورتم علي احمد دا دنه چې د suggested singers title for example manager دنه چې دا ورته دنده ډاکټر
او بل سجست سینګرز ایمیل ادرس یې چې زه ورته وایم چې علي دومره @gmail.com جیمیل و ایمیل فرق نه کوي. اوس به اوکې کړه. ګور تاسو به صرف د امضا چې درکې هغه ساحه درکړي چې امضا کېږي، امضا به ته وروسته راوړې. دلته به راسو ګور راکړی دی که نه صحیح شو. اوس دلته غواړم چې امضا راوړم. پینټ خو تاسو ویلی دی هغه په پینټ کې به امضا وکړئ. پینټ خو دا امضا چې کله کېږي دا په برېښنایي قلم باندې کېږي. صحیح دی؟ په کوم قلم باندې؟ په برېښنایي قلم باندې امضا کېږي. دلته خو داسې امضا نه کېږي. خیر دلته به امضا زه درته وکړم. لو بل سن راواخلم علي سيسو دا به ثبت کړي د عکس په ډول باندې. دلته به راسي واسه GPG ډیسکټاپ SP. اوس دا ثبت شو. دا امضا غواړي چې دلته یې راوړي. یو شیپ به راوړي. سیري په دغه اندازه چار ځای ته یې ډېر کې زه راوړم. چپا کلیک وکړئ پر دې شیپ باندې. فیل ته به راسئ. دلته پکچر انتخاب کړئ. اوس به ورسې هغه عکس به انتخاب کړئ. ورک اپلاین ډیسکټاپ به انتخاب کړئ. دا امضا وکړم. دا امضا به راکړئ. اوس امضا راغله که نه راغله؟ صرف دغه بارډر به مې کېده شاوخوا تور بارډر چې لري. دلته به راسئ شیپ آوټلاین نو. اوس صحیح شو که نه شو؟ صحیح شو؟ دې لارې کول چې راوړي امضا راوړي.